مشهور عرب سندرغاړي فارس حمیده سندرې ویل د تل لپاره پرېښودل او توبه یې وکړه. نوموړي ویلي تر دې وروسته د موسیقي پر ځای د قرآن کریم تلاوت او دیني ترانې وایم او له خپلو ټولو مینوالو یې په یوې ویډیویي کلیپ کې غوښتنه وکړه چې د ده پخوانۍ سندرې له نورو سره خپرې او نشر نه کړي. السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشئ، همدا وخت مو په خیر. له تاسو ټولو مننه کوم چې د عثمان محمدي یوټیوب چینل لیدونکي یاستئ. هیله مې ده چې دغه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر نورو دوستانو یې هم ورسوئ تر څو د دې چینل اسلامي، ټولنیز او عمومي معلومات تر تاسو در ورسیږي. نن غواړم د یو داسې کس په اړه معلومات درکړم چې په عربي هیوادونو کې سندرو ډیر زیات مینوال درلودل او د ډیرو خلکو په زړونو کې محبوب کس و. خو دا چې ولې دغه ځوان له سندرو ویلو څخه توبه وکړه او د حق لارې غوره کړه، په همدې ویډیو کې مې درته معلومات چمتو کړي دي. هیله ده تر پایه یې وګورئ او له نورو دوستانو سره یې هم شریک کړئ. فارس حمیده 21 کلن مصري ځوان دی او په لومړي ځل یې په 2015 کال کې د مفیش صاحب بتساف فستیوال لارې سندرو ویلو ته مخه کړه چې په ډیر کم وخت کې د سندرو له لارې ډیر مینوال ترلاسه کړل. فارس حمیده وایي اوس له سندرو او موسیقي زړه تور شوی، هدایت ورته شوی او د حق لارې غوره کړې ده. نوموړي د نوي هجري لمریز کال د پیل سره د العلیل په نوم دیني ترانه هم وویله او خپره یې کړه. همدارنګه په خپلې فیسبوک پاڼه کې د نوي هجري لمریز کال د پیل په مناسبت یوه لیکنه خپره کړې ده او ویلي دي د نوي هجري کال په پیل سره موږ له نیکۍ څخه او نیکۍ څخه ډکې نړۍ کې یو نوی پیل کوو. د الله جل جلاله لار ته دعوت نړۍ کې او موږ په خپل کار کې له الله جل جلاله څخه د اخلاص غوښتنه کوو. د العلیل په نوم ترانې او د دې لیکنې له خپرولو وروسته هغه خورا ښه تعامل ترلاسه کړ. د نوموړي ترانه چې په عربي ژبه وه خو څو توري په پښتو ژبې ته ژباړم چې داسې وه: زه ناروغ یم، زما رب او ته ډاکټر یې، ناروغ د ګناهونو علاج غواړي، زه څنګه توبه کولی شم، ته ډېر رحم کوونکی او ته ډېر بخښونکی او زه هیڅ یم، ته روغونکی یې، ته ساتونکی یې او ته ساتونکی یې. لوی ذات او مهربانه ربا، خپلو ټولو بندګانو ته هدایت وکړه چې د حق لار غوره کړي، ځکه حق ستا نوم دی او لویه ربا ستا لار د کامیابۍ په طرف تللې ده او په همدې کې د ژوند سکون او د آخرت بریا ده.